السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه روغ او جوړ به ملګرو. د نن ویډیو چې کومه ده په دې کې به صرف د او ار جی پیانو سیټینګ باره کې خبرې کېږي او انشاءالله زه به تاسو ته ښیم چې کوم هغه څیزونه دي چې په دې پیانو کې په کار راځي او زه کوم څیزونه پکې سیټینګ کوم، نو هغې باره کې دا ویډیو ده. امید لرم چې ستاسو به خوښه شي. نو په دې ویډیو کې به صرف خاص چې کوم سیټینګ دی د او ار جی پیانو هغه به تاسو ته ښایم. نو خاص کوم څیزونه دي، نو په هغې کې به تاسو ته دې باره کې ښایم. دا درې چې کوم بټنې دي دې باره کې به درته ښایم. دا دوې بټنې به پکې، دا چې کومې بټنې دي د هغې باره کې به خبرې کوو، دې باره کې به کوو، دې باره کې به کوو. دا بټنې به پکې او دا بټنې به پکې. صحیح شو. دا چې کومې بټنې دي دلته کې چې کوم سکرین دی دې سکرین باره کې. نو دا چې کوم ما تاسو ته دا لاینونه په جوړ کړو، نو دا د ضرورت بټنې دي او دا مونږ تاسو ته په کار راځي. نو د دې سیټینګ به تاسو ته زه ښایم. نو دې کې راځو چې ویډیو سټارټ کړو. نو اوس به مونږ تاسو د دې بټنې نه سټارټ آلو. دې بټنې سره اواز کمیږي زیاتیږي. لکه اوس تاسو اواز ته وګورئ. اوس ما کم کو. نو دا اوس اواز کم شو او که دا مونږ بره بوځو نو دا زیات شو. نو دا په دې درمیان باندې نو صحیح وي. دې سره د لاندې کومه بټن ده دا که مونږ بره بوځو نو دا دې سره هم اواز بیلنس کمیږي زیاتیږي. دې سره چې کومه دا ګول بټن راځي دا دې شي دپاره استعمالیږي. نو که مونږ دا بټن ووهو نو داسې لچک غوندې پکې راځي، پیچ چینج شي. که تاسو وګورئ دا لاندې باندې رایټ او لیفټ باندې ځي. صحیح شو. نو دې سره تاسو اواز چینج کولی شئ، پیچ چینج شي. دې سره لاندې کوم دا ریبن لګې دی دې سره هم اواز پیچ کېږي. صحیح شو. دا صرف لیفټ او رایټ ته ځي. دې سره اوس دا بټنې راځي. په دې کې چې کوم اول بټن راځي هغه د مایک دی. نو که مونږ دې باندې کلیک کو هلو هلو، نو چې مونږ کومې خبرې کوو نو هغه به مونږ تاسو ته په د موبایل کوم لاوډ سپیکر دی په هغې باندې به خبرې مونږ ته اورېدی شي. صحیح شوه. چې کومې خبرې مونږ کوو نو دې سره مایک کنیکټ شي. نو دا مونږ بیا آف کړه. دې سره لاندې کومه دا بټن راځي یو اس بي میډي. نو دې سره که تاسو سره چېرته میډي کیبورډ وي، پیانو وي یا غټه پیانو کومه وي هغه تاسو موبایل سره کنیکټ کولی شئ. نو د دې او ار جي پیانو اواز به تاسو په خپله غټه پیانو باندې اورئ. صحیح شوه. هغه به ورسره کنیکټ شي.
دې سره د سپلیټ میکس د دې بټن دا کار دی لکه دا مونږ وګورو اوس مونږ سره دلته کې پیانو سلیکټ دی صحیح شو که مونږ بل انسټرومنټ چینج کو فار ایگزامپل ما دا اوس کلارنټ چې کوم دی هغه په هغه سلیکټ کو نو دا کلارنټ صرف سنگل کلارنٹ سلیکٹ کیږي د سره بل سیز نه سلیکٹ کیږي پیانو می سلیکٹ صرف هغه پیانو شو نو کته غواړي چې پیانو او کلارنٹ چې کوم دی هغه په یو ځای باندې ز پلی کوم نو هغه د پر بیا د سپلیټ بٹن یوز کیږي یو ځل پریس شو سپلیټ ولیکو شو نو دوباره پریس کوي تاسو میکس چې کله تاسو ته میکس راشي سکرین باندې فار ایگزامپل سپلیټ راغی دا میکس راغی نو چې میکس شي نو تاسو په یو ځای باندې دوه انسټرومنټ یوز کولی شئ دوه نام تر څلورو پورې تاسو یوز کولی شئ نو اوس ما پیانو الریډي سلیکټ دی نو اوس به زه ورسره کلارنټ سلیکټ کړم صحیح شو نو اوس دواړې سلیکټ شو اوس به زه بټن پریس کړم په یو ځای باندې ما تاسو ته دا دواړه انسټرومنټ چې کوم دي دغه به پلی شي نو که تاسو وګورئ دې سره اوس زه دریم انسټرومنټ هم سلیکټ کولی شو صحیح شو نو دا ما درې واړه نو د سپلیټ چې کوم بټن دا د دې دا کار دی دې نه علاوه اوس موډ بټن راځي دا کومه موډ بټن دا کله تاسو کلیک کړئ موډ نو تاسو سره به دا کیبورډ دوه لاینونه راشي دې کې به تاسو ته غټ اواز میلاویږي او لاندې چې کوم دی هغې کې به نری اواز وي نو دا موډ بټن د دې دپاره دې نه علاوه اوس ټیپ بټن راځي که تاسو ټیپ باندې کلیک کړئ نو تاسو ته لاندې نورې بټنې هم راشي نو دا ما اوس ټیپ باندې کلیک کو دې سره به اوس دا بټنې پکې راغلي اول کې ساوند لوپ راغی ساوند لوپ د دې دپاره دی چې دا وزونه پکې راځي دینا پاس اوس کیبورډ کما سلیکټ کو نو مثلا دې بټن دلته په سکرین کې هم موږ سلیکټ کولی شو او دلته دې بټن کې اوس سلیکټ کولی شو صحیح شو او سټایل سلیکټ شو سټایل څه دپاره سټایل ما سلیکټ کو او دې بټن باندې پلی اوس دا سټایل ما سره سلیکټ شو دې نه علاوه زه بل سلیکټ کوم نو صحیح شو د دې بټن دا کار دی نو اوس به مونږ بیا ټیپ بټن باندې کلیک کو نو دا سکرین کوم هغه آف شو نو دې نه علاوه اوس مونږ سره ریکارډ ان پلی بټن د دې بټن دا کار دی چې مونږ به ریکارډ باندې اوس کلیک کو مونږ سره دا سکرین راغی دې که مونږ په دې ریکارډ باندې کلیک کړو او دا د دغه نه پس مونږ په دې باندې کلیک کوو نو ریکارډ به مونږ چې سکرین باندې کوم پیانو پلی کوو نو هغه به ریکارډ کیږي خو صرف آډیو به ریکارډ کیږي ویډیو به ورسره نه وي صحیح شو نو دا دې دپاره دی که مونږ دا باندې کلیک کوو نو دا د پلی دپاره دی که چېرته مونږ سره MP3 ریدم وي یا را سره ګانا وي او مونږ غواړو چې هغه په پیانو کې پلی کو نو هغې دپاره به دا پریس کې بیا به پلی ان آډیو بیا به میموري کارډ نو ما سره اوس میموري کارډ کې فار ایگزامپل زه اوس یوه ګانا پلی کوم اوس ګانا ما سره پلی شو نو دې سره اوس زه پیانو پلی کولی شم صحیح شوه فار ایگزامپل نو که
که داسې مونږ خپله ځان ته یو غانا پلی کو او هغې سره مونږ پیانو پریکټس غواړو نو هغې سره مونږ داسې پریکټس کولی شو. صحیح شو. دا دې دپاره دی. دې نه اوس مخکې به راځو مینیو بټن ته. دلته کې کوم مینیو بټن ده، مینیو باندې ما کلیک کو نو مونږ ته دا سکرین راغی. په دې کې اول اوپن راځي. اوپن کې مونږ میوزیک هم پلی کولی شو. لوډ سیټ، لوډ ډیفالټ سیټ، اوریجنل ډیفالټ سیټ. نو دا به انشاءالله مونږ بعد کې ډسکس کوو. نو فیلحال به دا پرېږدو. دې سره که ما مینیو پریس کړه او دا ایگزیټ مې ووهلو نو بیا مونږ مین سکرین ته راشو. ایگزیټ بټن د دې لپاره دی. مای سیټینګ بټن چې کوم دی هغې کار به انشاءالله وروستو ته ښیم چې د هغې څه کار دی. نو په دې ویډیو کې دغه سیټینګ و. انشاءالله بقایا سیټینګ به په نیکسټ ویډیو کې راځي. امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شي. نو دا ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ.